درالي چپل ټیټې رااله ما مرګري ستاسو د محلې ته یو ډرایور هم نه راځي. ډرایوران وایي دلته دوی موږ په دوکه راولي چې 15 کسان یو او بیا 15 کسان یي. وره دوکې موکې به راسره نه کوې، سیده به چلېږئ. ښه استاده دونه نه یو، دوه مې ښځې دي یو څو مې بچي دي. بس یو څو دي خو تاسو زر راواز کوئ که نه ما ته بل ټریپ هم دی. راځئ هله ګېټو ته کولاو که هله ښځې وټوان ښځې وړو ښځې یو ولکه مسلمانه څه کوې؟ دا خو د 2 درجنه پکې کېنول. تا ته موږ وایي کېږو ته پکې څنګه ځای کېږې؟ دا ګاډه ده، دا خو ټرالي نه ده، شلی راله شلی راله. استاد کې خفه کېږم د شا نه، تاسو به خیر باندې راشئ. تاسو کېنه دې غرق نه کړه که لکه دا ګیر به څنګه بدلوم؟ استاد زه به دلته دا سټرینګ ونیسه. نیولی مې دی. یا سړیه که استاد نه پوهېږي په خپله ورته کښېنه. شیناله له خیرات له تللي او خیرات به رانه ټول وخوري. ته ډېره چالاکه یې، زه خو یم ته ورته کښېنه. یاره وروره د پردو ښځو سره خبرې مه کوه، جواب ورکوه کښېنه سړیه. خدای غرق نه کړه که ځه اوس به دې پته ولګي. لکه دا څه بېوقوفه ډرایور دی. مسلمانه د خدای دا غول غوشان په ځای توکئ، بې ځایه مه توکئ. په لاره باندې ګورئ، په سترګو ړانده یئ، په ګاډو کې ناست یئ، په هوا باندې روان یئ. سړیه درنه سوال لږ صحیح توکئ. خدای وغواړه کزه مړه سړیه ځه ځه. جوړ تکړه لکه جوړ تکړه که جوړ نه یم، کسان لعنتلي. څنګه چلې ورځو پې په 180 کې ورولې. 180 نه 499 کې پې ورځه. زه میکس پې ولګه. هلکه زیشانې دې زنانو لاس راکړو او راوچتو مې. ښه لکه پرون چې بوډا دغه کې سوالي په وته تلو نه و مړ کېدو، دا هغه ول نه راچوته و. لکه دا چې کوم دي دا تور سړي دي، د دوی خیرې لګي. او زه د باندې پوه یم لږي، د دوی خیرې لږي. سیټ دی که مړه ته خو هر ځای کې خپل مطلب لټوې نو. خورې راځئ راوخېجئ دې ګاډي ته، او که زه شاته نه وي مخې ته پکې راځئ یو کسه. د خدای بنده هېچل کې زموږ په سرې کښېنه. خورئ زه به کې نشته، زه ځانه چېرته بل ګاډی وګورئ. یاره مړه تا نه ښه کار نه کېږي، زه چې ځو بارې نه. سرکار موږ ګانو ته ورته ونیو که ډیپټۍ ته یې ورته ونیو. اوهو را دې خوا شه. که دا شیشه کته که دا کوم نالایقه شی ورته ناست دی، دا لږ خپلې پې چغني کړه. اوهو غلطي وشوه افسر صاحب، زما دا زوی نالایق ورته نوی نوی ناست دی، نوی چلې زده کړی دی. د سړي خپل یې وټکوله. اوهو ستا نه معافي غواړم یاره. امیر صاحبو ته راته ډېر ښه سړی ښکارې، که دا بل څوک وې په 302 کې مې دله پرچه کوو. ځئ واوړئ. صحیح شو جي سر جي، ډېره مننه. لاړو صحیح ده، صحیح شو ده. څنګه لاړو دادا؟ دوی ته په دې اخرې کې په دې دوه یوه خبره کوم، د خپلې ډیوټۍ سره ایمانداري کوئ. ښه په ایماندارۍ ډیوټي کوئ. ټیک ده په ایماندارۍ کوو. ځئ واوړئ. څنګه ځو؟ ته خو زموږ نه د لیسنس تپوس ونه کړو. زبارې لیسنس راوالی. جی دا زما لیسنس دی. ټیک شو ځئ بارې ځئ. یا ټریفک والا ماما دا ته څنګه نظام دی سړیا؟ ګاډه زه چلوم او لیسنس مې د پلار نه غواړي. زه بارې جو ته لیسنس راواله پوخه. زه راوالم. یاره زما سره خو لیسنس نشته. چې لیسنس سره نشته چې 120 روپۍ پرچه راکوه. شابه افسر ماما
زما سره خو پیسې نشته خو زما د پلار به درکړي دادا پرچه ولا ورکه نو ولې ورځه پرچه ورکړم ګاډه به ته چې نه لایق ومنځ کې او پرچه به زه ورکوم مشر ځم او پلار راته ته جوړېږي یو انسپکټر صاحب و دی بوځئ او 302 هغه پرچه پې 302 وکئ بوځئ او کوزې کوي دې ګاډې او 302 پرچه پې وکئ کوشه نه لایقه کوشه وځه انسپکټر صاحب 302 پرچه پې ډکه کوځئ بوځئ ځان سره دادا هلا دا خو زمونږ غاګو والا چرګه ګاډي والا راځئ پې لږ انسان یم څه ځناور خو نه یم مسلمانه چرګه مې وجله څه انسان خو مې نه دی وجلی که انسان دې وجلی وی نو موږ به معاف کړی وی خو تا زمونږ مشره نیا وجله دې چې به یې واګۍ واچوله نو موږ به مو خوړه او ګاونډیانو به مو خوړه چې د ګاونډیانو نه به پاتې شوه نو کلي نه به بهر ووته دا خو زموږ سرمایه وجله ستا بچ کېده ناممکن دي دا څه وې ډېر وره څه لار راته وښیه په دې ګاډي به بچ شمه په دې ګاډي خو نشي بچ کېدی خو څه غریب راته ښکارې زه یم په دې ګاډي کې چابي کېده او دوړه کوه دوړه په شا ونه ګورې په چرګه باندې ګاډی اوس په پیپارم کولاو کم او د ټول کلي غم به وکم السلام علیکم ګرانو درنو ملګرو نور واحد یم او دې وخت په خپل ذاتي دکان کې ناست یم کوم چې په سوات KPK واینز باندې دی او د سوات KPK واینز ذاتي دکان دی دلته کې به تاسو ته هر قسم ګفټس میلاویږي د ماشومانو دپاره د خپلو ملګرو دپاره دغه شانتې بهترین لیمپس به تاسو ته میلاویږي ملکي او غیر ملکي د ماشومانو ګفټونه به هم تاسو ته دلته کې ترلاسه کیږي دغه شانتې بهترین ښکلې ګلدانې به میلاویږي او د هغې سره زبردست ګلونه به هم تاسو ته دلته کې میلاویږي ډیکوریشن پیسز به هم تاسو ته دلته کې ترلاسه کیږي دغه شانتې بهترین بارملکي او په ملک کې دننه کپونه د چای سکو دپاره هغه هم تاسو ته دلته کې میلاویدی شي دغه شانتې بهترین ګیلاسونه هم تاسو ته زموږ د دکان نه میلاویدی شي ورسره پارن بهترینې چوړکیانې او دغه شانتې قینچیانې هم زموږ سره او چمچ هم زموږ سره نو په دې سکرین چې کوم نمبر دی دا زموږ واتساپ نمبر دی او تاسو پته هیره نه کوئ سوات خوازخیلې ته چې راشئ بیا چینار بابا په چینار بابا کې اکبر جان ټاور او دریم نمبر چت کې زموږ دا دکان دی نو ډېرو ملګرو به اکثر پوښتنه کوله ستاسو ځای کوم دی نو دا الحمدلله زموږ ذاتي ځای دی او دلته کې تاسو راتلی شئ زموږ سره ګپ شپ لګولی شئ او دغه شانتې زموږ د دکان نه خریداري هم کولی شئ نو ملګرو کم خلک چې خواهش لري زموږ د خاګو په ذریعه خپل کاروبار پروموټ کول غواړي یا خپل ایډورټایزمنټ کول غواړي نو بالکل په دې واتساپ باندې زموږ سره رابطه کولی شئ او زما پینس ته کم ملګري چې مونږ خوښوي لازمي زموږ د دکان ته یو چکر راولګوئ دلته کې به ګپ شپونه کوو ملاقات به هم کېږي مونږ به ستاسو انتظار کوو دغه زموږ واتساپ نمبر دی د لوی الله په امان